غواړم چې زموږ او تاسې د ملي اتل او ستر افراطو احمد شاه ابدالي په اړه یو څه ووایم. احمد شاه بابا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د کاتب خصوصي لیسې ښاغلی مدیر صاحب، قدرمن استادانو او ګللیو شاګردانو، زه غواړم چې زموږ او تاسې د ملي اتل او ستر افراطو احمد شاه ابدالي په اړه یو څه ووایم. احمد شاه بابا د اوسني افغانستان بنسټګر دی. په 1939 میلادي کال د یوې جرګې له لارې واک ته ورسېد. 25 کلن و چې د واک واګې په لاس کې واخیستې او د خپل د هېواد د کنټرول لپاره یې 26 کاله د آس پر زین تېر کړل. ډېری مهال یې هغه بغاوتونه کنټرول چې د ده د امپراتورۍ څخه خلاف و. د تورې مړن تر څنګ یو ښه شاعر هم و، نو ځکه یې د هند د هر تشنو ځمکو او بهان د سیندونو له منځه دانه راکوله. د ډیلي تخت خیرومه چې رایاد شي، د ډیلي تخت خیرومه چې رایاد شي، زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. وبخئ ځان ته او څنګه عجیب تصادف د احمد شاه بابا زنګ وهلی. السلام علیکم بابا، چې خیر دې غږ اورم. هو ټول وطنوال دې غږ اوري، سلام هم درته کوي. پوښتنې کوې؟ د څه شي پوښتنې کوې؟ ښه وکړه، پوښتنې وکړه. نه والا، هېواد خو نور نه دی پراخ کړی. د هېواد هغه جغرافیه چې ستا په وخت کې وه نیمه هم نه ده راپاتې. والا خو خپل منځونو کې سره خورو، خو نور ته مو د سیاست عقل شعور ملا ماته ده. ګاونډیان هم ښه خلک نه دي. څوک مو ځمکې نیسي، څوک مو اوبه غواړي، څوک مو په هېواد کې دننه لاسوهنه کوي او څوک مو په سر معاملې کوي. نه د نورو هېوادونو سیالي چیرې ده؟ په ټوله نړۍ کې زموږ غریب هېواد دی. د اوس خو ته یې ونده زمون راغلی ګوندې دا مو د دردونو دوا شي. ښه وکړه، بله پوښتنه وکړه. نشته قسم دی که دروغ درته وایم، نشته. او ریاد شو، رښتیا ده ستا په نوم یو توغندی شته، ابدالي نومېږي، خو هغه موږ نه دی جوړ کړی. هغه د پاکستان په نوم یو هېواد جوړ شوی او زموږ څخه یې ډېره خاوره ښه نیول ده. دا توغندی هغوی جوړ کړی دی. ښه بله پوښتنه وکړه. نه دښتې چا آبادې کړې دي، هماغسې خړې پړې پرتې دي، ولاکه د مېږو اوښه هم پکې وویني. شته اوبه خو شته، خو نورې ښودونو ته بهېږي، ولاکه یو د اوبو ډیم هم لرو. هی بابا جانا، زموږ د وطن هغه دبدبه چیرې پاتې ده؟ هغه ډیلی چې تا ورباندې را چلو، اوس موږ لوږ وهلو ته غنم رلیږي. هغه مشهد چې ستا د تورې لاندې و، موږ یې په تیلو ژوندي یو. او هغه بخارا چې ستا د آسونو تر ولکې لاندې و، موږ یې په برېښنا ژوندي یو. او هغه لاهور چې ستا د دمې ځای و، اوس په موږ ملنډې وهي. هو اوس د ټولې سیمې زموږ نه دي، بلکې د هېواد بله برخه هم په بستو کې لاړه ده. نه یم ستړه وکړه، بله پوښتنه وکړه. نه تر اوسه پورې خو داسې یو څوک نه دي پیدا شوي چې موږ سره ټول کړي او یو سم پرمختللی هېواد ولرو. بابا اورې؟ بابا ته ژاړې؟ بابا ژاړمه دا همې کمې ګلې درته وکړې. بابا مه ژاړه، که ته ژاړې نو به زه دومره درته وژړم چې اوښکې به مې ونې شي. بابا اورې؟ احمد شاه بابا زموږ یو اتل و. د وطن د حال احوال پوښتنه یې کوله، خو ډېر خفه شو. راځئ چې سره یو شو او لاسونه سره ورکړو او د خپلو اتلانو ارواح مو خوشحاله کړو.
مننه